د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د مهال لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو ویلي چې که طالبان غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي خپلې ژمنې دې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یونما مشر روزا او تنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې عام افغانان د خپلې لا زیاتې انزوا په اړه اندېښمن دي. هغې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې که غواړي افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي باید لازم ګامونه واخلي او د افغانستان د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا غونډه چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ارزونې لپاره جوړه شوې وه، میرمن او تنبایوا پکې وویل چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو د دې هېواد نړیوالې ژمنې د خپلې خوښې له مخې منلي یا رد کړي دي او ځینې یې د ملي حاکمیت او د دودیزو ارزښتونو د تضاد په پلمه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې پر یونما د منفي راپورونو شریکولو تور لګولی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپلې پریکړې په خپلواکه توګه وکړي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې ملګري ملتونه د خپلې پریکړې په خپلواکه توګه وکړي او د نورو تر اغېز لاندې دې نه راځي. هغه زیاتوي چې دوی له نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل هڅه کړې، خو ځینې هیوادونه یې د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړوي. د نوموړي په وینا که د ملګرو ملتونو پریکړې د هغو هیوادونو چې د افغانستان په جګړه کې ښکیلو تر اغېز لاندې وشي، نو دا طبیعي ده چې ستونزه د دوی له لوري ده او د افغانستان خپل مسؤلیت ادا کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د سرموچي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د طالبانو حکومت د ځینو نړیوالو اصولو پر نقض تورن کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د عمان سلطنت د بهرنیو چارو د وزیر سره وکتل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلي چې دغه وزارت وزیر مولوي امیر خان متقي د عمان سلطنت د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حمد البوسعیدي سره په پلازمینه مسقط کې وکتل. هغه ویلي چې دواړو لورو د دواړو اړخیزو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو پر پیاوړتیا مفصلې خبرې وکړي او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانستان او عمان به د دواړو اړخیزو اړیکو نوی پړاو پرانیزي. مولوي متقي افغانانو ته د عمان د کار د ویزو ورکړه، عمان ته د افغان توکو د صادراتو زمینه برابرول، د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې پیرېدل او د اړوندو اسانتیاو رامنځته کول د لومړیتوبونو په توګه یاد کړل او له عمان یې وغوښتل چې ګډ کار به ورباندې وکړي. افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه 8 کیلومتره سرته رسیدلي دي. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي د ټاپي پروژې پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه نشته او د افغانستان خاوره کې د دغې پروژې کارونه 8 کیلومتره بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان همایون افغان رسنیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان ته د ټاپي پروژې 10.2 کیلومتره پایپ لاین انتقال شوی او د 9.2 کیلومتره نور پایپ لاین د نصب لپاره ځمکه برابر شوې ده. د نوموړي په وینا راتلونکي کال کې د هوا او شرایطو ښه کېدو سره به د دې پروژې چارې لا چټکې شي. په افغانستان کې د ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د هرات، فراه او کندهار له لارې پاکستان ته انتقالوي چې دا هیواد ته ترانزیتي عواید، د کار فرصتونه او د انرژۍ ثبات رامنځته کوي. چین د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د سفري بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فوکانګ د افغانستان په تړاو دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالب لوړپوړو چارواکو د سفر بندیز مافیت د په پام کې ونیول شي. نوموړي د یادې شورا ته ویلي چې د طالبانو د بندیزونو نوملړ وځنډوي څو له دغې ډلې سره لا ډیر تعامل ته زمینه برابره شي. فوکانګ زیاته کړې چې له طالبانو سره د تعامل بهیر باید دوام ولري. او په وینا یې تیر کال ډیرو هیوادونو له دغې ډلې سره په خبرو اترو او همکارۍ کې ونډه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 1988 میلادي کال پریکړه لیک کې د طالبانو اړوندو کسانو، ډلو، موسسو او بنسټونو د شتمنیو کنګل کېدل، د سفر او وسلو بندیز شامل دی. ایران ویلي چې د ټرمپ لخوا کوم لیک ورته نه دی رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا کوم لیک یې ترلاسه کړی نه دی. نوموړي ویلي چې ایران هیڅکله هم په واقعي معنا د مذاکرې دروازه بنده کړې نه ده، خو په وینا یې د فشار او ګواښ لاندې مذاکره ورته ارزښت نه لري. تېره جمعه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او دا اونۍ د دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ته یو لیک استولی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې ایران ته د زیان رسولو په لټه کې نه دی او غواړي له دغه هیواد سره روغه وکړي. خامنه‌ای بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د زورواکو هیوادونو لخوا مذاکرات د ستونزو د حل لپاره نه دي بلکې د تسلط او تحکم لپاره دي.
مارکو روبیو ویلي د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې 83 سلنه پروګرامونه لغوه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو رسما اعلان کړی چې تر یوې نیمې میاشتې ارزونې وروسته د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID 83 سلنه پروګرامونه لغوه شوي دي. هغه ویلي چې اوس کوم 15200 قراردادونه لغوه شوي دي په لسګونو میلیارډ ډالر لګښت یې درلود او د امریکا ملي ګټو ته خدمت نه کاوه، حتی کله کله یې زیان هم رساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې ادارې پاتې 13 سلنه برنامې به چې په زرګونو قراردادونه پکې شامل دي له پارلمان سره په مشوره او د بهرنیو چارو وزارت تر نظر لاندې په اغیزناکه توګه به پلي شي. د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره هر کال د افغانستان په شمول له بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کوي او د دې ادارې تړل کېدو اندېښنې را پیدا کړي دي چې مرستو ته به د اړمنو کسانو لاسرسی محدود شي. د سویډن پوځي فکري مرکز ویلي چې د امریکا د وسلو صادرات د نړۍ له 40 سلنې څخه زیاته برخه نیسي. د سویډن د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې شمیرې خپرې کړي چې له مخکې له 2020 میلادي کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې د نړۍ په کچه د وسلو د صادراتو په حجم کې د امریکا ونډه 43 سلنې ته لوړه شوې ده او د فرانسې ونډه 9.6 سلنه ده چې د امریکا وروسته دویم مقام لري. په دغه راپور کې راغلي چې له 2020 میلادي کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې د امریکا د وسلو صادرات د 2015 څخه تر 2019 وخت په نسبت 21 سلنه زیاتوالی ښیي او د وسلو په نړیوال صادراتي بازار کې ونډه له 15 څخه 43 سلنې ته لوړه شوې ده. په راپور کې همدا راز لیکل شوي چې امریکا له 2020 میلادي کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې تر 100 زیاتو هیوادونو او سیمو ته وسلې صادرې کړي دي. د سوریې نوي حکومت د اسد د پاتې وسلوالو ضد عملیات پای ته ورسول. د سوریې د دفاع وزارت ویان حسن عبدالغني ویلي چې د پخواني رژیم بقایا او امنیتي ګواښونو پر ضد په لاذقیه او طرطوس په ولایتونو کې د دې هیواد پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي له پنجشنبې راهیسې په دغه هیواد کې له 1000 څخه زیات خلک وژل شوي دي. د فرانسې خبري اجانس ویلي چې په وروستیو ورځو کې د سوریې په ساحلي سیمو کې جګړو او تاوتریخوالي د انتقالي حکومت لپاره لوی ستونزې راولاړې کړي دي. د اعلان وروسته له هغه وشو چې د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد الشرع تېره شنبه وویل چې په سوریه کې به کورنۍ جګړې ته وخت ورنه کړي. سوریه کې مخالف کوردي وسلوال له نوي حکومت سره یوځای شول. رویټرز خبري اجانس خبر ورکړی چې د سوریې دولت اوسنی مشر احمد الشرع د کوردانو په مشرۍ د SDF ځواکونو قماندان مظلوم عبدي سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د SDF تر کنټرول لاندې ادارې د سوریې دولتي ادارو سره مدغم شي. اجانس وايي د کوردانو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې د سوریې شمال ختیځه برخه کې د تیلو بډایه برخې کنټرولوي پرون دوشنبه یې له اوسني حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی دی. د اوکراین ولسمشر د جګړې پای ته رسولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دغه هیواد کې د جګړې پای ته رسولو په موخه له متحده ایالاتو سره تر مذاکراتو یو ورځ مخکې د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته رسېدلی دی. ټاکل شوې ده چې دواړه لوري به د اوکراین جګړې ختمولو په موخه وغږیږي. زیلینسکي ویلي چې هغه په خپله له امریکایي پلاوي سره مذاکراتو کې ګډون نه کوي، خو د اوکراین بهرنیو او دفاع وزیران یو جګپوړی پوځي چارواکي او د دفتر رئیس به یې د پلاوي برخه وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وار له مخه له اوکرایني چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته رسېدلی دی. د شال تلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.